کله چې ځمکه باندې په اول ځل باندې انسانان آباد شو او ورو ورو د دوی د آبادي سیوا شوه، نو په اوله کې دا طریقه وه چې انسانان به د قبایلو په صورت کې اوسېدل چې په کوم ځای کې به د ژوند سره تړلي سهولیات ډېر میلاوېدل، دوی انسانان په هغه ځای کې اوسېدل د ګروپونو په صورت کې. لیکن بیا یوه زمانه داسې راغله چې په دې قبایلو کې د یوې قبیلې نه یو کس راپاڅېدو، هغه دا ټول قبایل متحد کړل او په دې سره یې د یو عظیم سلطنت بنیاد کېښودو. دا سړی یو طاقتور بادشاه د خپلې زمانې چې انسانان یې متحد کړي وو، او دا اولنی انسان دی چې په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې ده. دا اولنی انسان دی چې په خپل سر باندې تاج ایښودی دی. د دې بادشاه د هدایت دپاره الله سبحانه وتعالی پیغمبر هم رالیږلی و، یعنی ابراهیم علیه السلام. او د دې بادشاه نوم دی نمرود. امام مجاهد رحمه الله کوم چې په تابعینو کې یو غټ عالم تیر شوی دی، د دا ویلي دي وایي په دنیا باندې 4 کسانو بادشاهي کړې ده، او په دغه 4 کسانو کې یو دی نمرود. نو نمرود دغه اولنی انسان دی چې د په عراق کې خلک راغونډ کړي وو، د بابل خر بنیاد یې ایښودی و، او په دې کې ډېر ناشنا عمارتونه جوړ کړي وو چې هغې بعضې باقیات اوس هم موجود دي په دغه ځای کې. نمرود په خپله زمانه کې د ستورو سیارو نه ډېر متاثره و، او د ده دا قوم هم داسې و. او دا سړی پر خپل قوت او طاقت کې داسې غرور ته رسېدلی و چې دا د الوهیت دعوه کړې وه، یعنې ځان ته یې رب ویلی و. نن سبا د عراق په دغه ښار کې ډېر پخواني څیزونه دریافت شوي دي چې په هغې کې ډېر مجسمې هم دي، یعنې د بوتانو شکلونه. د دې نه واضحه معلومیږي چې پخوا زمانه کې د عراق دا خلک بت پرسته وو. په تاریخي روایتونو کې راځي وایي دغه نمرود بادشاه یو ورځ خوب ولیدو، وایي داسې کله نجومیانو ته دغه خوب بیان کو، نو هغوی له داسې تعبیر راوویستو چې په دې کال کې کم ماشومان پیدا کېږي، نو په هغې کې به یو ماشوم داسې وي چې هغه به ستا د بادشاهۍ د غټه خطره جوړېږي. نو نمرود امر وکړو چې په دې کال باندې څومره ماشومان پیدا کېږي هغه ټول دې ووژلی شي. نو کله چې په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام د پیدایښت هغه وخت رانږدې شو، نو د ده مور لاړه یو غار ته، او په دغه غار کې ابراهیم علیه السلام پیدا شو. ملګرو دا خبر مشهوره ډیره ده، لیکن د اسرائیلي روایات دي او داسې په صحیح سند سره دا واقعه نه ده رانقل. په یهودیانو کې دغه واقعه مشهوره ده. نو بهرحال وایي کله چې ابراهیم علیه السلام رالوی شو، نو هغه د بوتانو ډېر خلاف و، او د دې په خلاف به یې خلکو ته دعوتونه کول. د ابراهیم علیه السلام دا تاریخ موږ به تاسو ته په بعضې حصو کې بیان کړی دی مخکې، لیکن خلاصه دا ده چې ابراهیم علیه السلام د دغه بادشاه سره مناظره وکړه، او په دغه مناظره کې دغه نمرود بادشاه پړ کړی شو. خو ابراهیم علیه السلام سوچ وکړو چې زه آخر داسې څه کار وکړم چې زما دې قوم ته د دغې بوتانو حقیقت معلوم شي، د کوم چې دا خلک بندګي کوي. نو دا مشهوره واقعه ده، وایي دا خلک خپل یو اختر له راجمع شوي په یو ځای کې، او ابراهیم علیه السلام د دې خلکو نه پاتې شوی و. وایي دې لاړو د دغه خلکو د عبادتخانو ته، د دوی دا ټول بوتان یې مات کړل. وایي کله چې دا خلک واپس راغلل، ابراهیم علیه السلام یې راونیو، د هغه نه یې تپوس وکړو چې تا دا بوتان ولې مات کړي دي. ابراهیم علیه السلام ورته ووایي د دغه مشر ابو نه تپوس وکړه چې دا کار چا کړی دی. وایي دې خلکو په زړونو کې لږه ملامتیا پیدا شوه، او سوچ یې وکړو چې موږ څنګه د داسې بوتانو بندګي کوو چې هغه خپل ځان هم نشي خلاصولی د هلاکت نه. خو بهرحال وایي دې خلکو خپل ځان د غیرتیان وي، دوی راولګېدل او د ابراهیم علیه السلام په خلاف باندې دا امر جاري کړو چې دوی دې داسې سزا ورکړی شي چې د ټولو خلکو دپاره دې په هغې کې عبرت وي. او هغه سزا په دې صورت کې وه چې غټه کنده یې وکنله، او دغه اور ته بیا ابراهیم علیه السلام غذار کړو. خو الله سبحانه وتعالی د خپل بنده حفاظت وکړو، او ابراهیم علیه السلام د دې اور نه روغ او صحیح سلامت بهر ته راووتو. د ابراهیم علیه السلام په دې دعوت کې د ده پلار آزر هغه وایي ډېر خلاف و د ابراهیم علیه السلام نه. نو ابراهیم علیه السلام د خپل پلار دپاره ډېر مخلص و، د هغه دپاره خیر لټوو، او بار بار یې هغه ته دعوت کوو. هغه چې په کوم خلوص سره دعوت کړی دی خپل پلار ته، نو هغه په قرآن کریم کې څو ځای باندې الله سبحانه وتعالی رانقل کړی دی چې څومره په ښایسته او نرمو الفاظو کې هغه دعوت کړی دی. خو د آزر په دې نصیب کې الله سبحانه وتعالی ایمان نه و لیکلی، او دی بیا د کفر په حالت کې وفات شوی دی. د بخاري په یو حدیث کې راځي وایي قیامت په ورځ باندې به د ابراهیم علیه السلام د پلار راوستلی شي او جهنم ته به بولی کېږي. وایي کله چې ابراهیم علیه السلام خپل د پلار ویني، وایي دی به د خپل پلار ته ووایي چې پلاره ته زما خبره ولې نه منله؟ که ته چېرته په دنیا کې زما دعوت منلی وې، ایمان دې راوړی وې، اوس به الله بچ کړی وې. نو د ابراهیم علیه السلام دا پلار به ده ته ووایي چې بچیه زه اوس ستا خبره منمه، او زه په ایمان یم په هغه څه باندې کوم چې مخکې زما نه شوي دي. و ابراهیم علیه السلام به دې خبره باندې ډېر خفه شي، او د الله سبحانه وتعالی نه به سوال وکړي چې یا الله تا ماته ویلي چې زه به تا په آخرت کې د ذلت نه ساتم، او د دې نه بل غټ ذلت به کم یې وي چې زما پلار زما د سترګو مخامخ جهنم ته ځي. نو په دغه حدیث کې راځي و ابراهیم علیه السلام ته به وویلی شي چې ته خپل قدمونو ته وګوره ښکته. و کله چې ابراهیم علیه السلام خپل دا نظر راواپس کړي پلار ته، نو د هغه دا شکل به وحشي ځناور ته بدل شوی. و کله چې ابراهیم علیه السلام د خپل پلار ته وګوري، نو په زړه کې به یې نفرت پیدا شي، او بیا په دغه ټیم کې به آزر جهنم ته واچولی شي. دې نه معلومیږي ملګرو چې د سعادت، فراخوالی
د چېرته په یو خاندان کې نه دی منحصر ملګرو. که ستا خپل پلار او خاندان ډېر اوچت دي، د شرف په لحاظ سره، د عزت په لحاظ سره، د مال دولت په لحاظ سره، نو هغه ګورې ته له فایده نشي راکولی. که چېرته اوچت خاندان چا له فایده ورکولی شوې، نو آزر له به یې فایده ورکړی وی چې هغه بچی اوچت انسان دی. ابراهیم علیه السلام په اولو العزم پیغمبرانو کې شمارلی کېږي او د الله خلیل دی، د الله دوست دی. نو کله چې د دې دواړو په مابین کې دا خبره ډېره اوږده شوله، نو آزر ولګېد ابراهیم علیه السلام ته یې وویل چې ته زما دا کلی پرېږده او بهر لاړ شه، یعنې ما ته مه مخامخ کېږه. د پلار د دې امر د وجې نه ابراهیم علیه السلام عراق پرېښودو او د دغه ځای نه هجرت وکړو. د ابراهیم علیه السلام دوه وروڼه نور وو چې یو ته ناحور او بل ته حاران ویلی کېږي. د حاران یو زوی و لوط، او دغه حاران په نوجوانۍ کې وفات شوی و. دې وجې نه د دا زوی لوط د ابراهیم علیه السلام سره و، هغه به د تربیت کوو. دې وجې نه کله چې ابراهیم علیه السلام دعوت شروع کړو، نو لوط علیه السلام په هغه ولنو انسانانو کې و چې هغه د دعوت قبول کو او ایمان یې راوړو. ابراهیم علیه السلام دغه لوط علیه السلام د ځان سره کو، خپل بیبي د ځان سره کړه او شام طرف ته راغی. نن سبا چې په ترکیه کې کومه علاقه شامله ده حران، ابراهیم علیه السلام څو ورځې په دغه ځای کې تېرې کړې او د هغې نه بعد فلسطین ته راغی. ابراهیم علیه السلام په دغه شام یعنې فلسطین کې څو ورځې تېرې کړې، لیکن دغلته قحط ولګېدو او کله چې قحط سیوا شو، ابراهیم علیه السلام دغه ځای پرېښودو او مصر ته لاړو. خو په مصر کې بیا هغه مشهوره واقعه مخې ته راغله او تاسو ټولو ته به معلومه وي. په اخر کې بیا د مصر هغه بادشاه ولګېدو. ابراهیم علیه السلام له خپله وینځه ورکړه. ابراهیم علیه السلام دغه وینځه د ځان سره کړه او واپس شام ته راغی. خو په دغه زمانه کې وایي د الله سبحانه وتعالی طرفه امر وشو لوط علیه السلام ته، هغه ته نبوت میلاو شو او دغه فلسطین سره خواته د سدوم یوه علاقه وه، دغه خلکو ته ولېږلی شو. نو ابراهیم علیه السلام چې کله د مصر نه واپس راغی شام ته، نو په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام د عمر ډېر شوی و. ویل کېږي چې د 90 کالو پورې د عمر رسېدلی و، خو د هغه څه بچي نه و. دې وجې نه ابراهیم علیه السلام د الله سبحانه وتعالی نه سوال وکړو د اولاد دپاره. نو الله سبحانه وتعالی د ابراهیم علیه السلام د دعا قبوله کړله او دله 2 زامن ورکړل، د اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام په نوم باندې. نو لوط علیه السلام راغی د سدوم دی علاقې ته او د دې ځای خلک ډېر بدکار وو، په بې حیایي کې ډېر مخې ته ورغلي وو او دا تاریخ په مخکې تاسو ته بیان شي انشاءالله. خو دلته همه خبره دا ده لوط علیه السلام په دې علاقه کې څو ورځې تېرې کړې. په دغه دوران کې د څه قبایلو نه خلکو په دې علاقې باندې حمله وکړله او د دې ځای خلک د ځان سره غلامان کړل او په دغه خلکو کې لوط علیه السلام هم شامل و چې د خلکو قید ته واچو. وکړه چې ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې لوط علیه السلام په قید کې دی، نو هغه خپل قوم د ځان سره کو او راغی دغه قبیلې والا پسې په دوی باندې حمله وکړله او لوط علیه السلام یې د دوی نه آزاد کو. دا خبر ډېر مشهوره ده، د یهودیانو په روایتو کې را نقل ده، اسرائیلي روایت دی ده او ابن کثیر رحم الله خپل کتاب کې دا واقعه را نقل کړې ده. خو خلاصه دا ده چې ابراهیم علیه السلام د دې نه بعد په شام کې اوسېدو، بیا خپل دغه بچی اسماعیل علیه السلام راوستو مکې دول ته پرېښودو. خو د ابراهیم علیه السلام په ډېر عمر کې یو بل زوی پیدا شو اسحاق علیه السلام. د اسحاق علیه السلام نه خو بیا نور نسل خور شو او هر چې اسماعیل علیه السلام و نو دغه هم بچي پیدا شو او دغه د اولاد خواره شو د عربو په دغه علاقو کې. نو ویل کېږي چې ابراهیم علیه السلام په دې شام کې خپل عمر تېروه تر دې چې هغه څه له پاسه 100 کاله عمر کې وفات شو په دې شام کې او دغلته د بیت المقدس سره خوا د یو ځای دی په هغې کې دفن شو. د ابراهیم علیه السلام سیرت مخکې موږ تاسو ته بیان کړی دی، لیکن دا مختصر موږ خلاصه تاسو ته مخې ته کېښوده دې دپاره چې پر روان بحثونو باندې تاسو په اسانۍ سره پوه شئ.